दुनिया के और सुमरा मुश्किलात चे दर बांधे राशि या अजीजो या अजीजो या अजीजो या अजीजो दा वजीफा दरे ورځې وکړه په څلورمه ورځ ګوره چې هر مشکل دی خدای به حل کړي. یو دعا یاد کړئ دا هر وخت وایي چې اللهم استرنا بسترک الجمیل. خدایا خپر درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو ذمہ یا عزیزو یا عزیزو اے د ډېر لوی غلبه او د قوت مالک خدای ستا د قوت مخ کې زما مشکل څه شي دار وخت مونږ خدای معشوقه ده او معشوقه ته عاشق هر وخت په جړا خوند کوي کدا څه نه ده خدای محبوب ده معشوق ده او د عاشق سړي هر وخت خدای ته او معشوقه ته جړا چي ده هر وخت چې خپل دی وعده کړی ورته جاړي شکل د جړا دی جوړ کړی هر وخت لګیا اوس اے الله تاسو مونږ څه دعاګانې دي زمونږ څه دعا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا به داسې وه چې لاسونه به دومره اوچت که چې د دې ترخونو سپینوالی به صحابه ولیدو دومره لستوڼي به لوی نو په لستوڼو کې دننه صحابه به د ترخونو سپینوالی ولید دومره به لاسونه اوچت مونږ خو داسې کړي یا زمونږ د متن معتبران خو داسې دوا کوي که داسې چل یو وظیفه درته خیم ټول واورئ دا مولانا د هغې شاګرد دی دا د هغه شاګرد دی د شاه منصور مولانا صاحب یو لوی ولی د زمانې تاسو وایي روټۍ پسې مونږ منډې وو که نه زه ورغلم چې صوابی ته به لاړم چې د ده قدم بوسي به مې نه وه کړې نو تلم به نه ورغلم مالجي دعا راته وکړي ویل یو بل شی درته ښیمه چې عمر له بېغمه ګرځي عمر له مالو ښایي جي ویل د مازدیګر مانځه نه رستو سل کرتې یا وهاب ووایه هر شی به تا پسې منډه وایي رزق بم تا پسې منډې وایي پیسې بم تا پسې منډې وایي خلق بم تا پسې منډې وایي مازدیګر مانځه نه رستو سل کرتې یا وهاب شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه که په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونه والله رحمان بابا وی په خایز زما د یار ندی خبر سوک په خایز زما د یار ندی خبر سوک که خبر شي پرې بندي دغه درسوک زما د یار حسن چاته معلوم نه دی که زما د یار حسن چا وکتو په خدای مې دې قسمي که دا درس وکړي که تاسو د جناب محمد رسول الله حسن وکتو تاسو دوا په کار ده ما یوازې حسن کتلی څه کې قسم په خدای چې په خوب کې راغاړې وکیم دا زما استاد مولانا عبداللطیف صاحب د ډبګرۍ د کوټې په دروازه کې ولاړو او ده به اجازت کوله خلکو ته چې زه دننه لاړ شي چې زه ورغلم زه برادره دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی چې ورغلم رسول الله دواړه لاسونه داسې کړه ما ته راغاړې چې هغه راغاړې وته تر هغې او تر ننه ما ته پته ده د غرغشتو مولانا صاحب ته لاړم مال آخر وخت یې جي بیمار یې مرګ ژوند پته نه لګي دعا راته وکړئ دا ګوته یې داسې لمده کا په څوکاڼ او زما دې خوله کې وواله ویل زه په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه شي ویلی همدغه خبره ده پاکستان کې د حق او د ناحق پته نه لګي په دې خوله به ته هر څه وایې او تا ته به څوک څه نه وایي همغه چند دی که نه دی څنګه مونږ درته وکړو څه وایي نه کار دا دی چې دا ټول په ما راټوپ کوي او مړ مې کوي عزیزانو هیڅ کمال را کې نشته
خو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا دا اولیاء په مجلس کې یو 15 منټه کېناستل د سلو کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. نو دا اولیاء او د بزرګانو قدم بوسی می کړی دا او الله مې دې په دې او دس کې باقی وساتي. د پاکستان د حکومتونو نه مې د ترغه خدای لري لري چې تر څو پورې د دې ملک قانون قرآن شوی نه چې د لارډ میکال قانون د پاکستان قانون وي. زه د پاکستان په هر حکومت لعنت لیکم، په هر حکومت که زما د پلار ولې نه. تاسو پوه شئ په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ د لارډ میکال قانون رخصت کی او د دې ملک قانون قرآن او حدیث شي. ٹھیک شو؟ الله دې توفیق راکړي او خدای دې دا ملک کې سلور قسم رکھي. سلور مولیان، پیران، سرمایدار او لیډران، دا سلور دې خدای مړکی. دا ملک بینه د سړي د ځامن ملک. د لیډرانو جنگ د حکومت سره په ایمان یا په تفیق کني چې ته کوشش وکړې ما راځه. آیا وای چې زما د دوه شملې خوږي اگر که د سلو کالو شملې ولې نه. زما ځانو اوس یو خبر ورته کوم. کم خلک چې د چا بدی شي د هغې مخ ته ګوري، ما ته ګورئ هلکه، څوک چې د چا بدی شي د هغې مخ ته ګوري نه ټول وایي لاس چت کوي. څوک چې د چا بدی شي د هغه مخ ته نه ګوري. شیخ هم بدی شي که ټیک ده، ټول به اوس داسې وځئ، هېڅ خوا به نه ځئ او نه به یې مخونو ته ګورئ. یو خو وګورئ پټ غوندې درته وایم، که یو کال تاسو د هغې پولیس ته ورنشئ قسم په خدای د ویاړوي دې خمیزه تاسو ګرم کوي. ټیک شو؟ ټول به کم خوا ځئ؟ کم خوا؟ دعا وکړئ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور واجرنا من خزي الدنیا. صلی الله تعالی علی موسی علیہ السلام چې د زکات اعلان وکړو نو قارون ولا څه چل جوړ کړي چې ښا زه به دومره لوی زکات ور کوم چې بیړه مې غر کړي. نو یو ښځه مصلحتي کړه چې موسی علیہ السلام چې تقریر کوي او خو په جوش کې راشي نو ترا پاسا وای د دې موسی خبره ما اورې د بیګا ما سره بدفعلی کړي. موسی لا دا سازش د خپل ترزوی قارون جوړ کړي. خزا په مجلس کې کېناستا، موسی تقریر کوي، دنیا ناستا دا، خزا را پاسې ده په دې اراده چې په موسی الزام ولګو. خو چې را پاسې ده او د خولې نه بې اختیاره ووته چې لا اله الا الله موسی کلیم. وخلق واورئ ما سره یو بکس د اشرفو یو دعا یاد کوي، دا هر وخت وایي چې اللهم استرنا بسترک الجمیل. خدایا خپر درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو. دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو ذمہ